السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن به موږ ستاسو وړاندې یو حلوا جوړو. حلوا خو عام طور سره موږ مختلفو شیزونو نه جوړو. نن به هم موږ سوجي نه حلوا جوړو، خو دې له به موږ یو ټویسټ ورکو. د څه ټویسټ؟ د مینګو ټویسټ. نو مینګو سیزن هم را روان دی او ډېرو ځایونو کې خو اوس هم مینګو شته. نو دې نه به نن موږ یو حلوا تیارو. دا حلوا ډیره زیاته سپیشل ده ځکه چې سوجي سره سره دی کې د مینګو فلیور هم دی او د دې جوړول ډیر زیات آسان دی. نو راځئ چې بیا موږ شیزونه وګورو چې دې کې کم کم لګي. نو مینګو حلوا جوړولو دپاره چې کوم شیزونه پکار دي هغه به موږ تاسو ته وښایو. یو پیاله موږ راخیستې ده سوجي، نیمه پیاله چینی او یو څو دانې الایچي، تاسو پاوډر هم استعمالولی شئ. ریزنز به استعمالو یعنی میوه او یو پیاله برابر مینګو پیوري. دا کین ولا نه ده، تازه مینګو پیوري ده. او نټس به موږ استعمالو، کیشیو نټس او بادام. کوکینګ اویل به استعمالو، لږ اوبه به استعمالو او کورني غوړي به استعمالو. یو کړائی کې موږ لږ شان تیل راواغستل او دې کې به اوس موږ د نټس یعنی کاجو او بادام واچو. ډېر معمولي شان به دا موږ پوخ کړو او ورسره به ریزنز هم واچو. میوې موږ بهر راوبستلې. اوس به موږ کړائی کې یو څو دانې الایچي واچو. دې کې به موږ لږ کوکینګ اویل واچو. که تاسو غواړئ نو دې کې کورني غوړي استعمالولی شئ. سوجي به دې کې واچو. سوجي به موږ لږ ساعت لا پخه کړو چې د دې رنګ لږ بدل شي. نو بیا به موږ دې کې نور شیزونه اچو. نو د سوجي رنګ چې کوم دی دا بدل شولو، اوس دا پخه شوله. ډېره زیاته به دا موږ نسره کړو. تاسو ته کتی شي دا داسې ښکاري لکه لوندا شګه. نو دومره تیل په دې کې پکار دی، خو چې کله دا سره شي نو بیا به دې کې موږ لږ نور تیل یا غوړي واچو. د غوړي پکې اوس موږ ځکه واچول چې دې کې به اوس موږ پی یا اوبه اچو. نو چې بیا زموږ سوجي چې کومه دی هغه یو یو دانه بیله شي. پی تاسو ته موږ نه وی ښولی، دې کې به اوس موږ پی یا اوبه واچو. دا ستاسو خوښه ده چې څه پکې اچوئ. اوس به فلیم لږ ورو کړو. که تاسو کوم مینګو استعمالوئ د هغې رنګ صحیح زیړ نه وي نو بیا دې کې تاسو ډېر معمولي شانتې زیړ رنګ هم اچولی شي. اوس موږ چک کوو چې زموږ حلوا رنګ څنګه جوړیږي. که دې کې ضرورت و نو بیا به دې کې موږ رنګ واچو. نو تاسو ته کتی شي چې سوجي یو یو دانه چې کومه ده هغه بیله بیله شوله. اوس په دې کې موږ اوبه واچو، تقریبا نیم پیاله برابر. چینی به پکې واچو. که ستاسو ډېر خواږه خوښ وي نو بیا پکې چیني زیاتولی شئ او که کم خوښوئ نو بیا چیني کمه کړئ. چیني به اوس اوبه را پرېږدي. اوس چیني زموږ سوجي سره مکس شو. اوس به موږ دې کې د مینګو پیوري واچو. دا به مکس کړو. تاسو نشئ کنټرول کولی نو بیا خپل چولې فلیم چې کوم دی هغه کم کړئ. نو اوس چې رنګ ګورو چې زموږ حلوا رنګ مینګو په شان زیړ دی او که نه دی. که نه وي نو بیا به موږ دې کې یو ذره زیړ رنګ واچو، د خوراک والا رنګ. حلوا موږ تاسو ته بالکل د رسټورانټ سټایل حلوا ښایو. اسې خو زموږ د حلوې کلر ډېر مزدار راغلی دی، خو بیا هم که تاسو غواړئ نو بیا دې کې یو ذره زیړ رنګ واچوئ.
رنګ په یا اوبو دواړو کې اچولی شي. موږ اوبو کې واچولو. اوس په یو ساعت لا بیا پوخ کړو چې رنګ یو برابر شي. یو سپون برابر به موږ دې کې کورنۍ غوړي واچو. دې سره به زموږ حلوا ډېره زیاته مزیداره ذایقه وکړي. چې کوم موږ اول غوړو کې پخ کړي وو دا به هم په دې کې واچو. نو میوه او نټس چې کوم موږ تیار کړي وو هغه موږ دې کې واچول او حلوا زموږ بالکل تیاره ده. فلیم به موږ آف کړو او دا به موږ اوس ډش آوټ کړو. نو که ستاسو زموږ مینګو حلوا دا ریسیپي خوښه شوې وي نو بیا ویډیو لا یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.